سلامونه او نیکې هیلې درنو اوریدونکو ستړي مشئ په دې هیله یو چې تاسو به روغ جوړ صحتمند ویه د یو بل پولیسي ناول په خپرېدو سره ستاسو د درنو په حضور کې حاضر شوی یم. درنو اوریدونکو د دې کتاب نوم دی مرګ په څو دی، پولیسي ناول. لیکوال یې نصرت ارمان دی. ډیزاین یې ثناءالله ځواب کړی دی. خپور کړی مازدیګر کتاب پلورنځي دی او تقریبا څو ورځې کېږي چې بازار ته راوتلی دی. تر اوسه 2000 ټوکه چاپ شوی دی. نو د یاد ناول پیل له دې ځای نه کوو. په 28 کلنۍ کې مې مور سره له دې چې زه د ژوند په هر امتحان کې ناکام وم هڅه شروع کړه چې ښځه راته وکړي، خو د خلکو لومړۍ پوښتنه دا وه چې زوی مې څه کار کوي او څومره زده کړې لري، او ما دا دواړه نعمتونه نه لرل. ښوونځی مې نیمایي کې پرېښی و. یو کوڅه ډبه انسان وم. خوب، نشه، موسیقي اوریدل او په سړکونو او کوڅو کې په قدم وهلو مې ژوند خلاصېدو ته لنډاوه. زما پلار هغه وخت چې موږ ماشومان وو یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی و. مور مې چې د هغه له مرګه وروسته ډېر کلونه په تنها ځان زموږ پالنه او ساتنه وکړه. د هډوکو سرطان شوه. د درملنې لپاره یې پیسې نه وي. رنځېده، خو ویل به یې ښه یم. ما او کشر ورور مې له ډېرو منډو وروسته د هغې د درملو د پیسو لپاره غلا ته لاس واچوه. خو د مور مې پور راغلی و. خوارې له سخت ژوند وروسته یوه شیبه هم دمه نه شوه. له ژوند سره یې مخه وکړه. د مور د مرګ په 2مه میاشت مې چې ورور غلا کې ونیول شو، نو ما له غلا نه توبه وایسته، ځکه نه مې غوښتل د خدای جل جلاله له وروستي نعمت نه هم بې برخې شم چې ازادي وه. د پسرلي یوه شپه له ملګرو سره تر ناوخته مجلس وروسته زنګېدلی کور ته لاړم. کور په خاموشۍ کې ډوب و، خو کله چې کوټې ته ننوتم د سګرټ د لوګي تازه بوی مې حس کړ. حیران شوم چې څوک راغلی. په سګرټدانۍ کې پرتو فلټرو ته مې پام شو، نو بې له شکه چې کوم څوک راننوتی و. وارخطا او نشه رانه په الوتو شوه. خوا او شا مې سترګې وګرځولې. کټ کې ایښې شنې بکسې ته مې پام شو چې مخکې مې نه ولیدلې. ژر مې راجګه او خلاصه کړه. د پیسو د بنډلونو په لیدو مې داسې وګڼله چې ګنې نشه کې خیال ګورم. یو لیک هم ورسره ایښی و. هغه مې راواخیسته او په لوستو یې شوم. پکې لیکلي و: زه روږدی شوی وم، خپل حال مې هسې هم نور نشو بدلولی، خو ستا د حال بدلیدو لپاره مې ژوند خرڅ کړ. هیله لرم ناهیلي او اندېښنې له ځان نه وشړي. په دې پیسو واده وکړه او پاتې ژوند خوشحاله تیر کړه. ما وبخه. ورور دی هادي. له پښو مې ځمکه وتښتېده. عجیبه وه، څنګه یې ژوند خرڅ کړ؟ په چا یې خرڅ کړی؟ هغه خو بندي و. کله راخلاص شو؟ ولې بې له دې چې ما سره وګوري بیرته له کوره وتلی؟ په سترګو مې تیاره شوه. سر مې وګرځېده او وغورځېدم. د لمر وړانګې په کړکۍ راننوتې وې چې سترګې مې وغړېدې. دا چې څه شوي وو، یوه شیبه کې ذهن ته راغلل. ژر پاڅېدم. له بکسې نه مې د پیسو 2 بنډلونه راوایستل. هر څه راته خوب ښکارېدل. یو داسې خوب چې تسلسل یې نه و مات شوی او معلومه نه وه چې پای به یې چیرته او څنګه وي. د یو بنډل په لومړي نوټ مې سرې کرښې ته پام شو. سترګو ته مې رانږدې کړ. سبا 12 بجې د قمندانۍ مخې ته. پوه نه شوم له دې جملې نه مطلب څه دی، دا چا او څه شي ته یې لیکلي. له لږ فکر وروسته راته داسې ښکاره شوه چې خامخا د قمندانۍ مخې ته څه خبره شته. ساعت ته مې وکتل. 12 بجو ته 1 ساعت پاتې و. کور نه مې منډه کړه. په سړک یوه رکشا او ټیکسي هم نه وه. مجبور وم همداسې په منډه لاړ شم. د قمندانۍ مخې ته د خلکو رش جوړ و. ورور پسې مې سترګې وګرځولې. ترور وم 12 بجو ته یوازې څو دقیقې پاتې وي. خلک مې له مخې ټیله کول او په ګڼه ګوڼه کې مخکې روان وم. لرې مې یو کس ولیده. هماغه راته ښکاره شو. د قمندانۍ دروازې ته روان و. وزرې مې نه لرلې چې په شیبو کې ورسېدلی وای او زما له پښو نه د تلو توان هم تللی و. ستونی مې وچ و. په سختۍ مې ورچغه کړه: هادي! وهادي! هغه ودرېد. خپله و.
یو خوا او بل خوا یې په ما پسې سر تاو کړ، لاس مې ورته جګ کړ او چې څنګه یې راپام شو د چاودنې درز د غوږونو پردې راوشلولې. له سترګو مې هر څه پناه او وغورځېدم. چې حال ته راغلم شور و، چغې وې، وینې وې، لوګي وو، منډې وې او ما لکه د لیوني ننداره کوله. په سخته راجګ شوم، غوږونو کې مې لا هم د درز انګازې وي، سر مې چورلیده، سترګې مې پټې پټې کېدې. اوسپنیزې کټارې ته په تکیه هغه ځای ته چې ورور مې پکې لیدلی و روان وم چې یوه ګوته په ماشه پولیس را باندې غږ کړ، تاو شه. ناهیلی را تاو شوم، هلته تګ ګټه هم نه لرله. اوښکې مې بهېدې، له ما ځان هیر و او دا چې په څنګه حالات کې وم لیکل یې سخت دي. د سترګو په وړاندې مې ورور ټوټې ټوټې شو او له ځان سره یې لسګونه بېګناه انسانان هم له ژونده خلاص کړل. زما د ژوند لپاره هغه څنګه داسې مرګ ته تیار شوی و. چا پیسې ورکړې، په چا یې ژوند خرڅ کړ. څه وخت له زندانه را خلاص شو، ولې یې له ما سره د وروستي ځل لپاره ونه لیدل او د پیسو د بنډل په لومړي نوټ د هغه د مرګ وخت او ځای چا لیکلی و. دیوال ته تکیه کېناستم او بیا هغه ځای ته په ورکتو شوم چې په وروستی ځل مې پکې هادي لیدلی و. هلته لا هم نري لوګي و. کله چې مې لاس ورته جګ کړ غوښتل یې راتاو شي، خو هماغه شیبه کې د امبولانسونو د رانږدې کېدو غږ شو. خلک لا هم یو خوا بل خوا منډې وهلې. پولیسو د پیښې له ځای نه رنګه پټۍ تاوولې چې عوام پوه شي هلته د ورتګ اجازه نشته. له ما مخکې څو موټره ولاړ و. د تور پرونر دروازه خلاصه شوه. یو کس ترې راښکته شو. هماغسې کورتۍ یې اغوستې وه چې ما پکې هادي لیدلی و. لاسونه یې د پراشوټي کورتۍ په جیبونو ننیستي و. هغه چې څو قدمه لاړو نو بیرته یې پرونر ته مخ واړاوه. د پرونر خلاصه دروازه بنده او روان شو. لږ شیبه مې ورپسې وکتل او بیا مې ترې راکېوتي کس پسې سترګې واړولې. د پیښې ځای ته د راټولو شوو خلکو اړخ ته روان و. شک را پیدا شو. داسې مې وانګېرله چې زما ورور هم له همدې موټر نه راښکته شوی دی. ژر جګ شوم. دا کس هم لکه چې ځانمرګی و. ما یې باید مخه نیولې وای. پخه خښته د دیوال بیخ ته پرته وه. هغه مې راواخیسته، ورمنډه مې کړه او په سر مې وواهه. ځای په ځای وغځېده. خلک په منډه شول. پولیس ما ته ګوته په ماشه شول چې له ځایه ونه خوځم او لاسونه پورته کړم. ژر مې لاسونه پورته او په ګونډو شوم. ډارېدم چې هغوی پر ما د بریدګر ګمان ونه کړي او ومې نولي. دوه پولیس زما خواته په کراره رالنډ شوه. یو بل وغوښتل هغه کس ته نږدې شي چې ما پر سر وهلی و، خو ورچیغه مې کړه، هغه ځانمرګی دی. زما په خبره هغوی یو شیبه حیران او بیا په منډه شول. نورو ولاړو پولیسو ته یې هم د تېښتې وویل چې ما ته یې ټوپکونه نیولي وو. ما هم منډه کړه. د ورور پسې ژړلو او را یادولو اوس هیڅ ګټه نه لرله. پر ځان مې لعنتونه ویل. دا هر څه زما لپاره او زما له لاسه شوي وو. که زه چېرته یو سم په کامیابه لار روان انسان وای داسې به نه کېدل. خو هیڅوک له راتلونکي خبر نه دی چې څه به کېږي. د دې لپاره چې د ملامتۍ بار له خپل زړه او فکر سپک کړم ما باید څه کړي وای. د ورور د غچ اخیستو قسمونه مې کول. ټول کار او کیسه په تورو پرونرو کې وه. هغې کې څوک و او څنګه به مې پیدا کول. په فکرونو کې کور ته ورسېدم. اول مې په هماغه بکس او پیسو سترګې ولګېدې. کرکه مې ترې وشوه. له ما یې ورور اخیستی و، خو دې پیسو له ما سره مرسته کولی شوه چې د ورور غچ پرې واخلم او باید په همدې کار مې لګولی وای. پښه مې چې غورځېدو کې سخته ګرېدلې وه وتړله. مخ او سر مې ووینځل. له بکسه مې دومره پیسې را واخیستې چې تمانچه پرې وشي. د تمانچې له اخیستو وروسته مې ځان په کوڅو کور ته ورساوه چې ورسره ونه نیول شم، ځکه هر ځای تلاشي وي. کوټې ته ننوتم.
تیاره وه، ګروپ مې روښانه کړ. غوښتل مې د ورور لیک را واخلم او یو ځل بیا ولولم چې همدا شیبه مې هلته په یوه نااشنا څیرې سترګې ولګېدې. زما د ورور لیک یې لاس کې نیولی و. د مرمیو کڅوړه مې له لاسه وغورځېده. ستړی مه شې، ډېر انتظار مې درته وایسته. حیرانۍ او ویر ووهلم. څوک و؟ څنګه راغلی و؟ دروازه خو هم بنده وه. ضرور د کور د شا په دیوال راوختی و. ورته ومې ویل څوک یې؟ دننه څنګه راغلی یې؟ وی ویل کینه، دمه شه، وبه مې پیژنې. ما په بډه وهلې تومانچه پسې راوایسته. که څه هم پوهېدم چې تشه ده، خو هغه مې پرې ډارولی شو. ورته ومې ویل درته وایم څوک یې او څه شي ته راغلی یې؟ هېڅ ونه ډار شو، لکه کوربه چې وي. را پاڅېده، لاس یې په اوږه را زور کړ. راته وی ویل د میلمه هرکلی څوک داسې نه کوي. مننه چې نن دې د خلکو ژوند وژغورو. نو د زه له هغه ځایه نه څارلی وم کله چې ما ځان مرګی په سر وواهه. ژړغونی شوم. حوصله نه لرم، ژر ووایه چې څوک یې او څه شي ته راغلی یې. بیرته کټ کې کېناسته. د دې لپاره راغلی یم تر څو پوه شوم چې تا هغه ځان مرګی څنګه وپېژانده. هغه لکه چې د امنیت والا و. ویره را پیدا شوه. حسینه داسې څه راپسې وتړي چې زه ترې خبر هم نه یم. ومې ویل هغه یو تور پرونر نه راکېوته. په زنګنو را تکیا شو. ته څنګه پوه شوې چې هغه ځان مرګی دی؟ هغه پیښه بیا را یاده شوه. د هغه کورتۍ زه شکمن کړم، ځکه ما مې ورور. ژر مې خبره ونیوله. زړه نازړه شوم چې د ورور د ځان مرګي کولو ورته ووایم که نه، خو هغه راغږ کړه. پوهېږم چې ورور دې څه کړي. هڅه مه کوه څه رانه پټ کړي. ځان ته غوسه راغله چې د ورور لیک مې په کور کې پرېښی او هغه لوستی و. مجبور شوم ټکي په ټکي ورته ټوله پیښه بیان کړم. بیا مې ورته د کورتۍ نښې نښانې وویلې. نااشنا کس مې سترګو ته په کتو شو، لکه زما په خبره چې شکمن وي. په فکر کې و. ما هم ورته کتل او چوپ وم. سترګې یې رانه واړولې. وی ویل هغه تور پرونر پسې دې ونه کتل چې کومې خوا ولاړه؟ ومې ویل وخت نه و، ما باید یو کار کړی وی. بیا هم فکر وکړه. وروستی شیبه کې د چیرته ولیده؟ ومې ویل لکه چې د عاشقانو په کوڅه ورتاو شو. پاڅېده، کړکۍ ته لاړه. ما لا هم په حیرانۍ ورته کتل. هغه تر زنګنو د اغوستي کوټ له جیب نه د سګرټو ډبی راویست. یو یې ترې بل او بیا یې رامخ کړ. پوهېږې چې زه څنګه په دې هر څه پوه شوم؟ دیوال ته تکیا ودرېدم. همدې فکر کې وم. کشکړی لوګی په دمه دمه راویسته. وی ویل ما هغه ویډیو ولیده چې ته ځان مرګی پر سر وهې. له پښو مې ځمکه وتښتېده. ورته ومې ویل ټوکې کوې؟ لنډ یې وخندل. خبریالان ډېر چالاکه دي. ښه که همدا ویډیو بیګا ته له رسنیو خپره شي، ته به څومره وستایل شي، ډېر به مشهور هم شي. خو که تور پرونر کې تللی یې وګوري، بیا به څنګه شي؟ زما ویره یې زیاته کړه. دې کار زما ژوند له ګواښ سره مخ کاوه. باید داسې نه وای شوي، خو ما به د رسنیو مخه څنګه نیولې وای. ومې ویل تاسو باید د دې کار مخه ونیسئ. مشهورېدل مې نه دی په کار. راتاو شو. وی ویل بېغمه اوسه، ما یې له مخکې نه مخه نیولې. لږ آرامه شوم. کټ کې پرتې بکسې ته یې سترګې واړولې. په چا ته شک راځي چې ستا ورور یې دې کار ته راضي کړی وي او دا پیسې یې ورکړې؟ ورته ومې ویل زه په هېڅ نه پوهېږم. همدا مې ځوروي چې ولې یې داسې کار وکړ. سګرټ یې له خلاصې کړې کړکۍ نه انګړ ته لړه کړ. کاش چې ورور دې د ځان مرګې پر ځای استشهادي کړی وای. له غوسې مې وخندل. دواړه یوه خبره ده. را برک شو. یوه خبره نه ده. استشهادي حمله د ایمان په جذبه کیږي. د خدای جل جلاله د رضا او د کافرو د مردارولو لپاره د ځان قرباني ده. ورور خو د پیسو په بدل کې ستا د ژوند لپاره خپل آخرت خراب او مظلومان یې شهیدان کړل. ما ته د چاودنې ځای کې د خلکو په وینو لت پت جسدونه، زخمیان او چغې سترګو ته ودرېدې. رښتیا هم چې ورور مې ډېر ناسم کار کړی و. بیا دا پوښتنه او ځورېدنه را پیدا شوه چې هغه ولې داسې کار ته تیار شو او چا نااشنا کس د پیسو بکسه را جګه کړه. ته غواړې په دې پیسو څه وکړې؟ سترګې مې ترې واړولې. کرکه مې ترې شي. ده وویل د ورور غږ دې پرې نه اخلې؟
درنو اوریدونکو، لومړنۍ برخه به همدلته پای ته ورسو. تر بلې برخې د الله پامان.